السلام علیکم مومن خان فرهادیم یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې دوستانو د نن ورځې لپاره د HTML ټیبل یا جدول غوړو تشریح کوو چې جدول یا ټیبل څه شی دی د څه لپاره ترې استفاده کیږي د HTML ټیبل یا جدول دوستانو د معلومات د ښودلو لپاره په ویب پاڼه کې په منظم افقي او عمودي شکل ښودل ته وایي دوستانو جدول یا ټیبل د جوړولو لپاره په ویب پاڼه کې یا په ایډیټر کې د کوم ټیګونو یا زمو څخه استفاده کیږي هغه دوستانو پلان ډول تاسو ته تشریح کوم لومړی دې لپاره چې یو ټیبل یا جدول موږ جوړو باید د ټیبل ټیګ یا ضمیمه موږ تاسو په ایډیټر کې ولیکو همدارنګه د کلوزینګ ټیګز یا په تر رسیدونکي ضمیمې هم لري دوستانو کله چې ټیبل ټیګ یا ضمیمه ولیکه په ایډیټر کې دوستانو بیا د هغې څخه وروسته غواړو چې څو افقي برخې ولري زموږ تاسو دغه جدول لکه 10 افقي برخې 20 افقي برخې 2 افقي برخې 3 افقي برخې چې البته دغه موږ تاسو په عملي ډول د کار کوو او به ګورئ ان شاء الله بیا د ټیبل هیډر چې د جدول کې د عنوان په شکل د دې نه استفاده کیږي دوستانو چې د ټیبل هیډر په واسطه موږ کولی شو جدول ته عنوان ورکړو البته مختلفو برخو ته بیا څلورمه برخه د دوستانو ټیبل ډیټا یا TD په جدول کې د معلوماتو د اضافه کولو لپاره د څخه استفاده کیږي دوستانو که دغه یو مثال ونیسو دا یو ټیبل دی دوستانو چې یوه افقي برخه لري چې دغه افقي برخه دې ځای شروع شوې تر دې ځای پای ته رسېږي دې ته ټیبل رو یا د جدول افقي برخه وایي دوستانو دویم دغه عمودي برخې دې ته کالمز ویل دوستانو چې کالمز یا د جدول افقي برخه او بخې عمودي برخه دریم موضوع چې دوستانو دغه کوم عنوانونه تاسو ګورئ د پلار نوم دی نوم دی او ادرس دی دې ته د ټیبل هیډر یا TH وایي دوستانو چې د دې په مرسته موږ کولی شو جدول ته عنوان ورکړو یا عنوان جوړ کړو بله برخه دوستانو د TD ده د TD ټیګ په واسطه موږ کولی شو په دغه سیلونو کې یا په دې سیل کې یا په دې سیل کې موږ کولی شو چې معلومات اضافه کړو دوستانو تاسو دغه به انشاءالله په عملي ډول وګورئ که چېرته موږ دغه مثال په نظر کې ونیسو دوستانو دې ته ټیبل روز ویل کېږي یا د جدول افقي برخه 1 2 3 4 5 6 افقي برخې لري دوستانو بیا دې د جدول عمودي برخې وایي 1 2 3 4 5 چې 5 عمودي برخې لري دوستانو بیا دغه کوم عنوانونه چې تاسو ګورئ نمبر دی فل نیم دی پوزیشن سیلري ټایپ دا چې د ټیبل هیډر یا د جدول عنوان وایي دوستانو بیا په دغه چوکاټونو کې یا په د جدول کې چې کوم معلومات لیکل شوي دي دا د ټیبل ډیټا یا TD د ضمیمې یا ټیګ په مرسته لیکل شوي دوستانو اوس دوستانو راځئ چې دغه ټیبل یا جدول څنګه جوړیږي او څنګه دې کې معلومات اضافه کوو په عملي ډول ګورو لومړی دې لپاره چې جدول جوړ کړم باید زه د ټیبل ټیګ یا ضمیمه ولیکم دوستانو او بیرته دا باید کلوز یا پای ته هم ورسوم دا شو ټیبل دې ترمنځ دننه زه غواړم چې څو روګانې ولري یا څو افقي برخې ولري زم چې 2 افقي برخې دې ولري چې دا شلته شروع شلته پای ته دا یوه افقي برخه غواړم چې بل افقي برخه د دویمه افقي برخه یا ټیبل رو چې ورته وایي دوستانو بیا دې ترمنځ زه غواړم چې دغه اول رو څخه یا اول افقي برخې څخه د عنوان په توګه استفاده وکړم یا ګټه واخلم د عنوان لپاره ټیبل هیډر یا TH څخه استفاده کوم غواړم چې 3 عنوانونه ورکړم چې دلته شروع شي دلته به پای ته ورسوم دلته بل عنوان شروع کړم دلته به پای ته ورسوم دلته بیا بل عنوان شروع کړم دلته به پای ته ورسوم بیا دغه زه اوس د هر عنوان ته یو نوم ورکوم لکه فرض مثال ته ورکوم چې نوم دلته ورکوم د پلار نوم دغلته ویم ادرس اوس راځم بیرته دوستانو دویم برخه کې یا دویم افقي برخه جوړوم چې دلته زما عنوانونه 3 دي باید 3 عمودي برخې هم باید ولري اوس TD زه غواړم چې په همدغه د نوم په برخه کې زه معلومات اضافه کړم چې لکه نومونه چې غواړم چې احمد محمود همدغسې د پلار نومونه اضافه کړي همدغسې ادرس اضافه کړي نو دې لپاره د TD ټیګ څخه استفاده کوو دوستانو
ټي ډي یو دانه دلته باید بیرته زه دا کلوز کړم یا پای ته ورسوم، بل دلته باید شروع کړم، دلته باید پای ته ورسېږي. فر مثال نوم کې زه لیکم چې مومن خان او د پلار نوم په کالم کې لیکم چې ګل احمد او په ادرس کې لیکم فرض مثال چې ننګرهار. اوس دوستان دغه شو ازل بیا به تشریح کوم. ما غواړم چې جدول جوړ کړم، جدول دلته شروع کېږي دغلته پای مومي. بیا غواړم چې دغه زما جدول دوه افقي برخې ولري دوستانو. دوه چې دغه یو افقي برخه دلته شروع شوله دلته پای ته ورسېده. په دغه افقي برخه کې ما عنوانونه اضافه کړل، البته 3 عنوانه، چې عنوان د نوم په نامه، بل د پلار په نامه، د پلار نوم او درېیم چې د ادرس په نامه. بیا زه غواړم چې بل افقي برخه جوړ کړم یا رو جوړ کړم چې دغه د نوم په ځایونو کې زه معلومات اضافه کړم. لکه بل مې جوړ کړ چې دې خوا چې معلومات چې اضافه کړو په خپل کالمونو کې دوستانو، نو د ټي ډي یا ټیبل ډیټا ټیکس څخه ما استفاده وکړه چې لومړی مومن خان د نوم لپاره او د پلار نوم لپاره ګل احمد او د ادرس لپاره ننګرهار. اوس راځئ دوستانو دا مونږ ذخیره کوم، زه دا په ټیبل .html په نامه دا ذخیره کوم. اوس زه هم دغه رن کوم یا یې لوډ کوم یا یې خلاصوم. دا دوستانو دې باندې کلیک کوم، زما جدول دغه راغلی چې نوم مومن خان، د پلار نوم ګل احمد، ادرس ننګرهار. یو بله برخه دوستانو چې دغه دې ترمنځ کوم خطونه یا چوکاټونه لري چې دغه دواړه سره جدا کوي، د هغه خطونه یا چوکاټونه یا سرحد یا بارډر چې ورته ویل کېږي، موږ هغه هم دلته پکې اضافه کوو. بېرته ځم خپل ایډیټر ته، فقط دومره دلته لیکم چې بارډر مساوي کېږي د یو سره. دغه بارډر چې دی دا یو چې دا بیا په وروسته درسونو کې انشاءالله راځي. بس فقط همدې لپاره چې دغه عنوانونه او عادي خطونه سره جلا شي، دې لپاره دغه مې دلته ولیکه دوستانو. که دغه زموږ تاسو نن ورځ درس د ټیبل یا جدول جوړول څنګه جوړېږي او څنګه په هغه کې عنوانونه او څنګه معلومات پکې اضافه کوو. تر بیا ځله دوستانو په الله تعالی مو سپارم. السلام علیکم.